ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لویرات په سپیڅلي نامه سلامونه ستړي مشه عزت عبدالمتین ستانکزی د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د مزار شریف ښار د سانچارکي چوک د بیارغونې چارې پیل شوې. مسؤلین وایي د دې چوک د بیارغونې چارې به په 2 میاشتو کې بشپړې شي. بلخوا بیا د مزار شریف ښاروالۍ چارواکي وایي چې د ښار په نورو چوکونو کې به هم ورته بدلونونه په تدریجي ډول رامنځته شي. د مزار شریف ښاروالۍ د ایرټیج شرکت په مالی مرسته د دغه ښار د ښکلا د زیاتوالي په موخه د سانچارکي چوک د بیارغونې چارې پیل کړې. د دغه ښار ښاروال د یادې پروژې د پرانیستې پر مهال وویل چې په دې چوک او دغه راز د مزار شریف ښار په نورو چوکونو کې به بنسټیز بدلونونه رامنځته شي. د دغه نوسازي کوو، د دې آبادي کوو، دې ته ښایست ورکوو، دا ماډرن کوو. نو تاسو ته معلومیږي چې دا چوک چې دی دا مخکې جوړ شوی دی 22 کاله مخکې دا غیر معیاري چوک دی، اوس جوړ شوی دی. نو موږ غواړو چې د دا ټول بخښونه نوي کړو، هغه ماډرن کړو. مثلا د دې کټارې به ټولې نوي کېږي، ګروپانې نوي کېږي، چمنې نوي کېږي، د مزایکې پر ځای باندې سنگ مرمر کارېږي، اعلی سنگ مرمر، سپین سنگ مرمر، ښه سنگ مرمر. نو بیا به ښایسته بیرغونه پکښې لګېږي. په همدې حال کې د ایرټیج شرکت استازی وایي چې د سانچارکي چوک په بیارغونه کې به د مرمر ډبرو کار، د چمنونو کرنه، د رڼا غورځونکو څراغونو نصب او نورې بیارغونې شاملې وي چې یاده پروژه به په 2 میاشتو کې د $40,000 په لګښت بشپړه شي. بازسازی از شامل سنگکاری پیاده رو است که سنگ مرمر باید که گرفته شود، کتارهایش هست و گروپ‌های اطراف گروپ‌های به حساب زینتی در چمن‌ها هست، خود چمن‌هاش هست و گروپ‌های لایتایی که نورافکنایی که بالای سرک و جاده عمومی نور پرته بالای از این بخش‌ها را در بر می‌گیره. د یادونې وړ ده چې په مزار شریف ښار کې 22 څلورلارې شتون لري. د ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا دغه بدلونونه به په تدریجي ډول په نورو څلورلارو کې هم رامنځته شي. په شمال زون کې د اړیکو دفتر د بلخ ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست په همغږۍ په مزار شریف ښار کې د ټولنې په اصلاح کې د روژې میاشتې رول تر نامه لاندې ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې دیني عالمانو او د مختلفو ادارو استازو په بېلابېلو موضوعاتو خبرې اترې وکړې. په مزار شریف ښار کې د اړیکو دفتر لخوا د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست سره په همغږۍ د دیني عالمانو او د یو شمېر ادارو د استازو په حضور کې د ټولنې په اصلاح کې د روژې مبارک میاشتې رول تر سرلیک لاندې غونډه ترسره شوه. په شمال زون کې د یاد دفتر مسئول وایي چې د دې غونډې موخه د ټولنیز یووالي پیاوړتیا او د تاوتریخوالي کمول دي. در برنامه امروزی ما از تمام اقشار جامعه و بخصوص علمای کرام و متنفذین قومی را داشتیم که نقشی کلیدی در سمت و سودهی جامعه دارند و این میتونه این گرد همایی و این آموزه های اخلاقی که به مناسبت ماه مبارک رمضان دایر شده بود میتونه برای اصلاح جامعه و برای انسجام جامعه و برای جلوگیری از خشم و خشونت و دوری و دشمنی و اینا بتونه کمک بکنه و باعث همدلی و همگرایی مردم افغانستان شود. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس د روژې د فضیلتونو په اړه د عامه پوهاوي او ټولنیز پیوستون د پیاوړتیا په موخه د دا ډول پروګرامونو ترسره کول اړین وبلل او ټینګار وکړ چې رسنۍ باید په دې برخه کې پراخې هڅې وکړي. خپل د دغه موسسې سره موږ د پوره ملاتړ د انشاءالله تعالی او د همکاري مو د هماهنګي مو د خپل ټول هیوادوالو سره مو د هماهنګي د ملاتړ دی او دا ستاسې د رسنۍ د لارې بیا دا ورته وایو چې په دې مبارکه میاشت کې په دې روژې کې چې د چا تر مابین منازعې وي، دښمنۍ وي، نو هغه د دې مبارکې روژې په برکت سره هغه عفو وکوي، درګذر وکوي، گذشت وکوي، نو دا هم ډېر په خیر کې تمامیږي. په همدې حال کې د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر د روژې مبارکه میاشت له اړو کسانو سره د مرستې او لاسنیوي فرصت بولي او له مرستندویو بنسټونو غواړي چې د بېوزله کسانو په ملاتړ کې فعاله ونډه واخلي. بینوایان هستند که هیچ مستفید نشوند، همین جوانان در این بخش هم بگیرن در توزیع کمک ها کمک بکنن با وکلای گذر و با تاجران که لیست میگیرن، ادارات که موظف هستند اقتصاد و
ریاست تجارت و ریاست مهاجرین و دیگه ادارات که در این بخش موظف هستند با این همکاری بکنن، اما نیازمندان واقعی را برایشان نشانی بکنن که وای کمک‌ها که اخلاص کردن تاجرای ما شما، مردم خیر ما شما، همین اخلاصشان به جا برسن و به واقعا کسایی که نیازمند هستند به اونا برسن. باید ویل شي چې د اړیکو دفتر د هیواد په شپږ ولایتونو کې د پیاوړتیا د پروګرامونو په چوکاټ کې فعالیت ترسره کوي او د دې ادارې مسؤلین وایي چې له دغه غونډو څخه یې موخه د پیوستون او ټولنیز یووالي پیاوړتیا ده. د کوچني اختر په رانږدې کېدو سره په مزار شریف ښار کې د کیک او کلچو پیر او پلور زیات شوی. د مزار شریف ښاروالۍ د دوهمې ناحیې امیر د یادې سیمې د کیک او کلچو له یو شمېر کارخونو څخه څارنه وکړه. د لیدنې پر مهال هغه دوه کارخونې چې روغتیایي اصول یې په پام کې نه و نیولي وتړل شوې. د مزار شریف ښاروالۍ د دوهمې ناحیې امیر له خپل ټیم سره یو ځای د دې ناحیې په اړوندو کې د کلچو جوړولو له یو شمېر فابریکو څخه څارنه وکړه. دا اقدام د حفظ الصحي د ښه والي او د روغتیایي اصولو د رعایت په موخه ترسره شوه او په پایله کې د دې ادارې لخوا دوه فابریکې د روغتیایي اصولو د نه مراعاتولو له امله وتړل شوې. ما خو هر روز هم یک برنامه داریم که سر ساحه میریم. امروز هم طور معمول رفتیم سر ساحه. دو کارخانه را ما لاکمور کردیم که نظافتش خیلی تمیز نبوده. بیخی دیگه مو چیزی که اصول شهروانی است مخالف از بوده. نظافت امارات نکرده بوده، کارت صحی نداشت و دیگه در ضمنش یونیفرم نداشت. اونا بسته شده. تام رسانی وقتی که شهروان سر اجازه بده با ورماوا میکنیم. نوموړي دغه راز د روغتیایي اصولو او حفظ الصحي په مراعاتولو ټینګار وکړ او له هټیوالۍ وغوښتل چې د ښاروالۍ ویشل شوي نقلیکونه دې په پام کې ونیسي او په لوړه بیه له پلورلو څخه دې ډډه وکړي. خواهش ما از کل اصناف از کل اصناف شهر مزار شریف هم است که نرخنامه را باید تطبیق شود. ما کوشش میکنیم خب بازم اونا اما چیزی که اصول شهروانی است خود تطبیق نمیکنن. کوشش بکنم ما مبارک رمضان است همراه مردم خودی هم یک همکاری است که نرخی که شهروانی باش داده اونمو به مون نرخ بفروشه، زیاتروی نکنه. دغه اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کوچني اختر پر رسیدو سره د کیک او کلچو د پیر او پلور بازار ورځ تر بلې پورې د غوړېدو په حال کې دی. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیا ښې چارې